अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दी वकी चे द सेहत او عافیت جامه پتن ولري زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا ټایپس اف سولر پینل، یعنی د سولر پینل ډولونه. عموما سولر پینل په درې ډوله جوړې شوي دي. اول سولر پینل مونو کرسټالینګ سولر پینل، دوهم پولی کرسټالینګ سولر پینل، دریم تھنک فیلم سولر پینل. راځو اول دوستانو مونو کرسټالینګ سولر پینل عبارت د هغه سولر پینل څخه دی چې د سوچه سلکانو جرمنیوم موادو څخه جوړ شوی دی او د دې کلر عموما بلیک تک تور وي چې د لمر وړانګې په اسانۍ سره جذبوي او عموما په نړۍ کې دا اول مقام حاصل کړی دی او 90% دا استعمالیږي او د هغه هیوادونو لپاره دا جوړې شوي دي چرته چې د هوا حالات معتدل وي. دا سولر پینل د 80 سنټي ډیګري درجه حرارت پورې دا کار او فعالیت اجرا کوي. دوهم راځو پولی کرسټالینګ سولر پینل عبارت د هغه سولر پینل څخه دی چې د نیمه سلکانو جرمني موادو څخه جوړ شوی سولر پینل دی چې په نړۍ کې دوهم مقام لري او 80% دا استعمالیږي. عموما دا د هغه هیوادونو لپاره جوړ شوی دی چرته چې د هوا ډیګري سنټي درجه حرارت د 80% پورې وي. دریم تھنک سولر پینل عبارت د هغه سولر پینل څخه دی چې د 90 ډیګري سنټي درجه حرارت پورې کار کوي. دا په نړۍ کې دریم مقام لري او عموما د 40 څخه تر 50% پورې دا استعمالیږي. دا نری سولر پینل دی چې هر طرف ته دوستانو دا اړوي راړوي، دا ډیر نری وي، اوړي او راوړي او عموما دا د ایکس ری د عکس غوندې د دې شکل او طریقه چې د دوستانو دا جوړه شوې ده او دا عموما دوستانو ډیر کم استعمالیږي. دوستانو راځو زمونږ د ملک او هیواد لپاره او بالخصوص زمونږ د کورونو او کلو لپاره کوم سولر پینل بیسټ او غوره دی او بهترین دی چې موږ انتخاب او سلیک کو په خپل کورونو کې نصب او کنیکشن کو. نو دوستانو زمونږ د کورونو لپاره او چرته چې زمونږ هواګانې یا چې دی زمونږ د ملک اقلیم چې دی د دې هوا حالات چې دی دا معتدل دی، نو زمونږ د کورونو لپاره بیسټ سولر پینل چې دی دا مونو کرسټالینګ سولر پینل دی. نو دوستانو تاسو کولی شئ د دې درې سولر پینلو څخه تاسو مونو کرسټالینګ سولر پینل انتخاب کړئ چې په اسانۍ سره دوستانو دا د لمر وړانګې جذبوي او د دې کلر چې دا مکمل بلیک وي چې د سوچه سلکانو جرمنیوم موادو څخه جوړ شوی دی. تاسو کولی شئ په خپلو کورونو کې مونو کرسټالینګ سولر پینل انسټال کړئ ترڅو تاسو ته ښه ګټه او استفاده واخلئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې جوړ کړئ، نو زما چینل سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو د سره لایک کړئ. د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.